د زړو یو متخصص ډاکټر وایي چې دغه مطلب که د هر چا لاس ته ورسیږي او هغه یې د هغو کسانو سره چې ناسته ولاړه ورسره لري ورسره شریک کړي، په حقیقت کښې نوموړی شخص د یو انسان ژوند ژغورلی دی. په ګرمو اوبو سره درملنه هیڅ باور د چا نه کېږي. ډېرې داسې ناروغۍ شته چې خدای تعالی هغه په 4 ګیلاسه اوبو سره له منځه وړي. د جاپان د روغتیایي څېړنو مرکز د وروستۍ تجربې پر اساس چې د ګرمو اوبو په ذریعه یې ترسره کړی، نتیجه یې 100% کښې د لاندې ذکر شویو ناروغیو لپاره مثبته اعلان کړې ده: شدید سردردي، د وینې غوړ، زکام، د ستوني پاړسوب، سل د شریانو پاړسوب، بالاخره هره ناروغي چې په ادرارو پورې ارتباط ولري، او همدارنګه د معدې پاړسوب، کم اشتهایي، او هر هغه ناروغي چې په سترګو، غوږ او حنجره پورې مربوط وي زیات ګټور دی. د استعمالولو کړنلاره: څه وخت چې اوبو په جوش راغلي، هره ورځ سهار وختي چې له خوبه پورته شي 4 ګیلاسه اوبه په خالي معده وڅښئ. اوبه باید ګرمې وي، ولې دومره باید ګرمې نه وي چې معده مو وسوځوي. د اوبو څښلو وروسته باید تر 45 دقیقو پورې غذا ونه خورئ. ځینې وخت یو شمېر ناروغان د 4 ګیلاسه اوبو له څښلو سره په مشکل کښې کېږي. کېدای شي چې لږ تر لږه وڅښئ تر څو ځان 4 ګیلاسه اوبو څښلو ته ورسوئ، چې پورته ذکر شوي ناروغیو به په لاندې لیکل شوي وختونو کښې انشاءالله له منځه ولاړې شي: شکر په 13 ورځو کښې، وینې فشار په 13 ورځو کښې، د معدې مشکلات په 10 ورځو کښې، د سرطان ناروغۍ په 9 میاشتو کښې، سل او د شریانو پاړسوب په 6 میاشتو کښې، میاشتنی عادت په 15 ورځو کښې، د زړه مشکلات په 13 ورځو کښې، د وینې غوړ په 4 میاشتو کښې، فلج په 9 میاشتو کښې، او تنفسي مشکلات په 4 میاشتو کښې. ستاسو سلامتي زموږ هیله ده. د زړو یو متخصص ډاکټر وایي چې دغه مطلب که د هر چا لاس ته ورسیږي او هغه یې د هغو کسانو سره چې ناسته ولاړه ورسره لري ورسره شریکه کړي، په حقیقت کښې نوموړي شخص د یو انسان ژوند ژغورلی دی.